بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو خپرونو درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت کلي به ماغوستي وي. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو خپرونو په لړ کې درته د حقوقو درسونه پیل شو. ټولو ته ښه راغلاست، په خیر راشه. د حقوقو په درسونو کې به لومړی په عمومیاتو ورپسې بیا ورو ورو په تعریفاتو باندې تم شو. هیله ده له موږ سره تر پایه پاتې شئ او زموږ خپرونه تعقیب کړئ. دا چې انسان فطرتاً یو ټولنیز مخلوق دی، نشي کولی چې په انزوا او یوازیتوب کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو په همدې اساس انسان اړ دی تر څو د خپل ژوند د بقا په خاطر د نور انسانانو سره ګډ ژوند وکړي، تر څو د همدې ټولنیز ژوند له لارې خپلو مادي او معنوي اړتیاوې د پوره کولو جوګه شي. تر څنګ دغه معقوله په دې حالت کې ډېره ښه سیده کوي چې چېرته چې ټولنه وي هلته به انسان موجود وي، او چېرته چې انسان موجود وي هلته به ټولنه موجوده وي. او موږ دا هم ویلی شو چې ټولنه او انسان دا د یوې سکې دوه مخونه دي چې د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. له بله طرفه انسان ښودل شوی دی چې فطرتاً خودغرضه مخلوق دی. هر انسان غواړي چې په ټولنه کې حیثیت لوړ وي. ټول انسانان په دې لټه کې دي چې ډېر قدرت ولري، د نورو سره په اړیکه پالنه کې ډېره ګټه وکړي، کم تاوان وکړي. تر څنګ زیات هڅه دا وي چې هوسا او آرام ژوند ولري. دا خو د انسان ذاتي غوښتنې هم دي. او همدا خصلت کله ناکله انسان په جرایمو هم ککړی وي، د نور حقوق ته پښو لاندې کوي، په ټولنه کې نظم ډسپلین خرابوي. یو حالت ته اړتیا پیدا کېږي تر څو یا یو قانون ته یا یو اصولو ته اړتیا پیدا کېږي تر څو انسان دغه چارې سرته ونه رسوي. که چېرته رسوي په مقابل کې معاهدات جزاګانې موجودې اوسېږي. د دې حالت د تغییر لپاره پکار ده چې یو اصول یو قانون موجود وي. د دې حالت د له منځه وړلو لپاره د اسلام مبارک دین نړۍ ته راغی. مخکې د اسلام د مبارک دین د راتګ څخه انسانانو په مساوي او عادلانه شکل سره حقوق نه درلودل. خو کله چې اسلام مبارک دین راځي انسان ته عادلانه او مساوي حقوق ورکوي. د اسلام د راتګ څخه مخکې زر او زور هغه څه و چې په نړۍ حاکم و. هغوی چې زر به یې لرل، زور به یې درلود، تل به په نورو حاکمانو او کمزوري کسان، غریب خلک، بیچاره خلک، بېوسه او بېکسه خلک دا به داسې کارول کېدی لکه د سون توکي، یعنی د نورو د استعمال وړ به و. د دوی د انرژیو څخه، د دوی د بشري قوت څخه به سوء استفاده کېده. کار به غریب کاوه، ګټه به مالدار ته تله، زورور ته به تله. ولې چې یو عادلانه نظام نه و موجود، داسې یو نظام نه و موجود، داسې یو حالت نه و موجود چې دوی د خپل حق دفاع پکې کړې وای. بالاخره د اسلام مبارک دین نړۍ ته راغی. هغوی چې لا هم په سترګو او ذهنونو باندې ګرد پروت و، د جهالت پردې پرې خورې وې، دغه دین ونه مانه. په ډېر سخت او بد حالت کې لا هم خپل ژوند ته دوام ورکړه. مګر هغوی چې ذهین وو، عقل یې کار وکړه، ژوند یې ډېر بدل شو. د اسلام مبارک دین دوی ته ځانګړي حقوق او وجایب راجع کړه چې لرو یې ژوند د نیکمرغۍ لور ته سوق وکړ. د اسلام مبارک دین پر راتګ سره هر چا ته خپلې پولې قیودات وټاکل شول، حق یې ورکړه، وجیبه یې ورکړه، روا او ناروا لارې ورته وښودې، ښه بد یې ورته وښوده چې انساني کرامت یې هم ځانګړی پام وکړه.
موږ د اسلام د راتګ څخه مخکې دورې د هغوی بد وضعیت په تاریخونو کې هم لوستې دي. حتی هلته د نجونو پیدا کېدل یا د لورګانو پیدا کېدل یوای بلل کېده. د چا په کور کې به چې نجلۍ وشوه دوی به له شرمه دا نه شول چې زموږ په کور کې نجلۍ شوي. دومره په یو بد سخت حالت کې ژوند کاوه. جزاګانې که وګورو د هغه وخت ډېر د جهالت د سختوالي د بد وضعیت څخه ډکې جزاګانې درلودلې. د اسلام د راتګ څخه مخکې جزاګانې دا ډول وې چې کومه تنبیهي برخه نه درلودله، فقط د مجرم څخه به غچ اخیستنه وه. خو کله چې د اسلام مبارک دین راځي واضح پکې ویل کېږي چې د انسان جرم کول د هغې په مقابل کې جزاګانې تطبیقول دا باید اصلاحي بڼه ولري، تنبیهي بڼه باید ولري، تر څو آینده کې دی ټولنې ته وړاندې کېږي د یو اصلاح انسان په توګه وړاندې شوی وي. خو دوی دا ډول نه کول. دوی به که کله دا ډول عمل کېده په مقابل کې به یې فقط غچ اخیستنه کوله. یو بد حالت دا هم و چې کله به چې جرم یوه کس وکړه، قبیلوي جنګونه پخوا ډېر وو، په قبیله کې که چېرته د دوو قبیلو په منځ کې به جنګ شو، له یو اړخ نه به یو کس وواژه، دوی به په مقابل کې راتله، په دغه بله قبیله کې به یې داسې کس کوت چې هغه به د نام و نوم څښتن و یا یو ښه شخصیت به یې درلود یا به تکړه کس و، هغه به یې واژه، په خود هغه مجرم به یې نه واژه، مجرم به ژوندی ګرځېده. دا یو بد حالت و چې د اسلام په راتګ سره دغه حالتونه بشپړ له منځه لاړل. ځینې جزاګانې وي چې هغه انساني کرامت ته ظاهرا انساني کرامت یو سپکاوی و. اوس هم په کفري هېوادونو کې دغه جزاګانې موجودې دي، ولې د دوی هغه قانون د شریعت خلاف دی، د دوی هغه اصول د شریعت خلاف دي. نو مثلا موږ ځینې نمونې اوس هم وینو، نوک ویستل دا اسلام مبارک دین کې نشته چې د یو مجرم څخه د نوک وویستل شي، یا د یو چا په سر باندې د سرو غوړیو تویول، یا په ګرمو اوبو کې خوټېدلو اوبو چې بیلر ډک دی په هغې بیلر کې د یو انسان ورغورځول، دا هیڅ اسلام نه مني. دا انساني کرامت دروند سپکاوی و چې دوی به کاوه. د انسان په لاسونو یا په پښو یا د بعضې نور اعضاو باندې د میخونو ټک وهل دا هم د اسلامي شریعت خلاف سزاګانې وي. د یو ژوندي انسان څاه ته اچول یا ژور ځای ته اچول دغه جزاګانې وي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې وي. لنډه دا چې د اسلام مبارک دین په راتګ سره انسان ته خپل حق ورسید، وجیبه ورته وپېژندل شوه، حق ورته وښودل شو. لنډه دا چې د اسلام مبارک دین په راتګ سره هر انسان خپل حق وپېژنده، وجیبه ورته وپېژندل شوه، او ترڅنګ یې تبعیضي چلند له منځه لاړ. تور، سپین، موړ، غریب د ټولو لپاره یو ډول قوانین وضع شول، یو ډول اصول وضع شول. هر چا د حق په هنداره کې خپل ځان ولید چې له رویه د همدغې ښه خصلت له مخې د نړۍ ګوټ ګوټ ته دغه مبارک دین ورسید. درنو لیدونکو، دا و د حقوقو په اړه لنډ او عمومي معلومات چې ستاسو لپاره وړاندې شو. راتلونکي خپرونه کې به د حقوقو په تعریفاتو باندې تم کیږو، ځکه د حقوقو علم یو پراخ علم دی او د دغه علم دپاره په لغوي او اصطلاحي معنا ډېرې معناګانې شوي دي. زموږ راتلونکي خپرونې وڅارئ او زده کړه ترې وکړئ. ډېره مننه.